السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشحاله او ژوندي لره. محترمینو، له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هر مشکل کار درته الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره اسانه کوي. هر سخت کار چې مثلا تاسو په هغه کې بار بار ناکامه کیږئ، د دې د کامیابی لپاره یو بهترین مجرب عمل د طاقتوره وظیفه ده چې ستاسو هر حاجت وي، که هر څومره سخت حاجت وي، انشاءالله له دغې وظیفې نه بعد به هغه پوره کیږي. او دا وظیفه د جمعرات د جمعې په ورځ باندې محترمونو کیږي. دا جمعه مبارکه، جمعرات مبارک په دغو دوو ورځو یا د جمعې په شپه باندې دا وظیفه وکړئ. انشاءالله چې هر څومره سخت مشکل مې وي هغه به حل کیږي، چې هر څومره سخت کار وي هغه به درته اسانه کیږي، چې هر څومره سخت حاجت وي هغه به الله تعالی د دې په برکت سره در پوره کوي او درته اسانه کوي. چې الله تعالی درته مشکل کار اسانه نه کړي، هیڅوک یې هم نشي اسانه کولی. چې الله تعالی درته سخت کار اسانه نه کړي، حاجت یې در پوره نه کړي، هیڅوک یې هم نشي در پوره کولی. دا دنیا ده، یو داسې انسان هم نشته چې له مشکلاتو سره د نه مخ، یو داسې انسان هم نشته چې په زړه کې حاجات نه لري، یو داسې انسان هم نشته چې په زندگی کې له مشکلاتو سره مقابله نه کوي. ولی که چیرې د انسان حاجتونه له لویه سره پوره وي، مشکلات نه وي، زندگی یې سمه وه، نو بیا به نبي علیه الصلاة والسلام نه فرمایل چې الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر. دنیا سیده د مسلمان لپاره زندان ده. په زندان په جیلخانه کې انسان د خپل طبیعت کار نسی کولی، د خپل مرضی زندگی نسی تیرولی. او جنت د لپاره د کافرانو، ځکه چې د کافرانو دغه دنیا ده، بله دنیا بیا نسته. هغه دنیا یوازې تر ابد دنیا ده، هغه یوازې د مسلمانانو لپاره ده، نه د کفارو لپاره. نبی علیه الصلاة والسلام بل حدیث ده، وای په دنیا کې داسې اوسه لکه مسافر. یعنی ته په یو ټرمینل کې یا په ایرپورټ کې د جهاز یا په ټرمینل کې مثلا د هغه بس انتظار کوي، سفر کوي. کله چې هغه راسي ته ور وخېږې، ګوره هغه ځای له تا پاته سو، نو بیا ته ځې هغه خپل اصلي ځای ته چې ستا کور ده، ستا وطن ده، ستا کلی ده. نو دنیا هم داسې ده، مسافر کې راغلی یو، ځو به اخر ته. نو نر هغه ده، ښه انسان هغه ده، د الله تعالی دوست هغه ده چې د هغه لپاره یې څه برابر کړو د آخرت لپاره. دا دنیا چې د نبی علیه السلام وایي په دې کې غریب اوسه، په دې کې داسې اوسه مثلا لکه مسافر سي. مسافر سي په یو ځای کې کله هیڅ کله په هغه ځای کې مصرف نه کوي. مثلا د زندگی لپاره د یوه شپه دوې شپې تېروي، داسې نه کوي چې د هغه ځای کې خپل ځان لپاره کور جوړ کړي. ولې دا وایي چې دا له ما پاتېږي، نو چې له ما پاتېږي چې دلته ولې ځان ته مصرف کوم، چې له ما دا ځای پاتېږي دلته ولې زه د ځان لپاره هغه څه جوړوم چې هغه د ما نه دي. دنیا هم داسې ده، او په دنیا کې د انسان حاجتونه هم داسې دي، کله پوره کله نه پوره. په انسان کله مشکلاتو سره مخ، کله نه مخ. خو غیرتمن انسان هغه د کامیاب انسان هغه د سره دې سره مقابله وکړله. کله کوم یو محترمین یو حاجت نه پوره کېدی، نو داسې مه کوئ چې لاس تر زنې ورته کښېنئ، بله وظیفه وکړئ، بله وظیفه وکړئ. نه یې یو ورځ به د دې وظیفې په برکت سره د دعا قبوله سي. کله چې هم له مشکل حالته نه وتلی، نو لاس تر زنې مه ورته کښېنئ، دا حاجت نه پوره کېږي، دا مشکل نه ختمیږي، دغه تکلیف نه ختمیږي، له دې مشکل څخه زه نه خلاصېږم. نه، د دې د مشکل د خلاصولو لاره پیدا که، د دې د حاجت د پوره کولو لاره پیدا که. نن زه د سره هغه وظیفه محترمینو شریکه کوم، ډیره اسانه وظیفه ده، هر کس یې کولی شي. دا وظیفه درته هر سخت کار اسانه کوي، هر ناکامه کار درته کامیابه کوي، هر ناممکن حاجت درته ممکن کوي، هر مشکل کار څخه دې راباسي. محترمینو، وظیفه دغه توري دی: ربي یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. د دې معنا دا ده، وای ای رب زما دا کار مال را اسانه که، میرا ته سخته وه. یا رب د ما ټول کارونه په خیر سره تمام کې، او زه له تا څخه کومک غواړم. ګورې څونه د برکت والا توري دي، په دې کې څومره غټ طاقت پروت ده. چې ربه زه له تا څخه د کار اسانتیا غواړم، دا مشکل کار ده را اسانه یې کې، پر ما نور مه سختوې. دا کار ما ته په خیر کې تمام کې، په تاوان کې نه. کله سم ته یو کار کوي، انسان د خپل خیر او شر نه معلوم.
کله یو کار دی خیر بولی هغه په تاوان کې ورته تمام شي، کله یو کار دی ګټه بولی هغه په تاوان کې ورته تمام شي، خو کله یو انسان یو کار تاواني بولی هغه په خیر کې ورته تمام شي. نو انسان له خپل خیر او شر هیڅ کله هم نه د خبر. نو د دې معنا دا د سی الله د ما هر کار په خیر سره تمام کې او زله تا کومک غواړم بل چا نه غواړم. او الله تعالی سي د انسان مدد او نصرت نه وکي انسان هیڅ نشي کولای. الله تعالی سي انسان نه کی کامیاب انسان نشي کامیاب کېدلی. محترمینو دا وظیفه د جمعې په ورځ سحر لمانځه نه بعد تاسو فارغ واست یا د جمعې په شپه د ماخستن د لمانځه نه بعد چې 2 رکعات نفل وکړئ د خپل حاجت په باب باندې خو بیخي ښه ده. یا د جمعې په ورځ باندې مثلا د جمعې له لمانځه نه بعد 2 رکعات نفل وکړئ د خپل حاجت په باب باندې لغه نه بعد 50 واره دغه وظیفه متصل شروع کړئ. ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين. دا وظیفه چې کله 50 واره وایاست دغه نه بعد دعا وکړئ، الله تعالی به ستاسو دعا قبول کړي د خپل حاجت په باب باندې. سي الله دا حاجت مې را پرې کې، الله دا مشکل کار د جن خلاص مې کې، الله دا تکلیف کار درته اسانه کې، یا الله دا حاجت در پرې کې دعا مې قبول کړي. ان شاء الله الله تعالی مهربان ده چې دې په برکت سره به دعا قبول شي. الله تعالی به دې حاجت در پرې کې، الله تعالی به دې مشکل کار درته اسانه کې. پر الله تعالی مسپاره محترمینو وظیفه نور سره هم شریک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.